داسې یو څو فایدې زه تاسو ته په دې یخنۍ کې بیانوم په داسې یو ورکوټي سیز خوړلو سره چې یقینا تر اوسه پورې به چا تاسو ته دا فایدې نه وي بیان کړي او دا فایدې ستاسو صحت دپاره بې انتها فایدهمنې دي که چېرې تاسو ته د دې فایدو پته ولګېده هغه فایدې د یو داسې سیز دي کوم ته چې موږ په پښتو کې مولی وایو او دې ته موږ ریډش وایو نو په دې کې د ټولو نه اول فایده یې دا ده که چېرې ستاسو پوزه بند شوي وي د زکام د وجې یا ستاسو چې کمې پیپړې دي په هغه کې کم پیپونه دي کم ته چې برونکی یا برونکیول مونږ وایو او هغه د بلغم د وجې بند شوي وي نو په دې کې دننه دا صلاحیت شته دی که چېرې تاسو روزانه خورئ نو دا بلغم ستاسو د وجود نه بهر ویستلو طرف ته کوشش کوي او دویمه دا فایده ده چې ستاسو کمه ینه ده یا ستاسو کمه وینه ده په هغې کې داسې کیمیکل چې ستاسو د ینې دپاره یا ستاسو د وینې دپاره د نقصان خبره جوړیږي نو دا کیمیکل هم ستاسو د صحت نه بهر ویستلو طرف ته کوشش کوي او درېیمه دا خبره چې په دې یخنۍ کې ستاسو کمه سرمنده دا خرابېدو طرف ته نه ورکوي او څلورمه دا خبره چې ستاسو په مغ باندې کمې د ایکني والا دانې دي دا هم د ختمېدو طرف ته بوځي او ستاسو په سرمن کې د چمک راوستو کوشش هم کوي او پنځمه دا چې دې سره ستاسو په وجود کې هغه طاقت کم ته چې امیونټي ویلی شي هغه ورسره هم مضبوطیږي ځکه چې په دې کې دننه انټي اکسیډنټ ورته ویلی شي ویټامین سی ورته ویلی شي دا دننه پکې شته دی او د دې سره ستاسو چې کومه عظمه ده دا هم بهتروالي طرف ته ځي ځکه چې په دې کې فایبر دی او که چېرې د یو انسان کم د غټو بول رفتار دی هغه ډېر زیات سلو ویني دا هم د ځان سره د تیزولو کوشش کوي چې دا ستاسو دپاره بې انتها فایدهمنې دي خو تاسو به هرګز په دې یخنۍ موسم کې زیاتې نه خورئ ځکه چې زیاتو خوړلو سره ستاسو صحت ته نقصان جوړیږي او هغه نقصان څه شي دی هغه به زه تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې دغه شان معلومات راوړم خو تاسو ته ضروري خبره دا ده چې داسې ورکوټي څیزونو په باره کې تاسو ته علم وشي نو ستاسو چې کم صحت دی دا به بې وخته نه بیمارېږي او تاسو ته به دا پته لګېږي چې دا څیز زه خورم نو دا ماته فایده راکوي او که نقصان راکوي نو که چېرې دا معلومات انفارمیټیو وي نو د خپلو ملګرو سره هم شیر کولی شي او دغه شان معلوماتو دپاره زموږ